بسم الله الرحمن الرحیم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست لیدونکو په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د واتساپ د لارې خپل اسلامي بانک اکاونټ کې پیسې وګورو چې څومره پیسې زموږ په اکاونټ کې دي. نو ملګرو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم یو یادونه کوم هغه دا چې دا ویډیو د هغو کسانو دپاره ده کوم کسان چې په اسلامي بانک کې حساب لري یعنی اکاونټ لري او هلته هغوی پیسې ساتي یا اچولې وي. نو ملګرو که چېرته تاسو اسلامي بانک کې اکاونټ لرئ او غواړئ خپل اکاونټ کې پیسې چک کړئ چې څو روپۍ زما په اکاونټ کې دي او نور معلومات واخلئ نو دا ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. نو د دې دپاره چې تاسو غواړئ خپل اکاونټ کې پیسې چک کړئ د واتساپ د لارې تاسو به شاید دغه واتساپ نمبر مخکې هم اخیستی وي خو تاسو ورته میسج کوئ ځواب نه درکوي. نو د دې حل لارې دپاره موږ د ویډیو جوړه کړې ده زموږ په طریقه باندې لاړ شئ انشاءالله تاسو به ځواب هم درکوي واتساپ کې او تاسو به خپل اکاونټ په 15 دقیقو کې چک کوئ چې څو روپۍ زما په اکاونټ کې دي. یو خبره به یاد ساتئ تاسو به هغه واتساپ باندې ورته میسج کوئ کوم واتساپ چې تاسو هلته نمبر ورکړی وي یعنی په بانک اکاونټ کې چې اول سره کې تاسو کله اکاونټ جوړوئ کوم حساب پرانیزئ تاسو هلته تاسو نه یو نمبر غواړي د موبایل نمبر نو تاسو چې هغه نمبر به واتساپ هم همغه نمبر باندې جوړ کړئ بیا به تاسو ورته میسج کوئ بیا تاسو ته ځواب درکوي. نو راځو ویډیو ته. تاسو به د ویډیو په دې ټایټل باندې کلیک وکړئ او تاسو ته به یو بله صفحه خلاصه شي ډسکرپشن په ډسکرپشن کې به یو لینک وي هغه اوږد غوندې لینک به وي هغه به تاسو کلیک کړئ. ما سره کاپي دی زه به دا پیسټ کوم ګو به ووهئ صحیح ده هغه به تاسو کلیک کړئ تاسو ته به دغه شان صفحه خلاصه شي. کله چې داسې صفحه خلاصه شوه بیا هم یادونه کومه چې تاسو هغه واتساپ باندې ورشئ کوم چې تاسو بانک کې کوم شمیره ورکړي وي همغه واتساپ همغه نمبر واتساپ جوړ کړئ یا که نه وي جوړ کړئ او که جوړ وي په همغه واتساپ باندې تاسو داخل شئ. دلته به کنټینیو ټو چیټ ووهئ بیا به دلته تاسو همغه واتساپ ووهئ. کله چې تاسو ووهلو تاسو ته به اسلامي بانک صفحه خلاصه شي په واتساپ کې اوس تاسو دلته هغوی ته میسج کولی شئ. تاسو به څه کوئ ټول ناول به تاسو وګورئ چې آیا تاسو ځواب درکوي که نه درکوي. اول به تاسو سلام ولیکئ ورته چې آیا ځواب درکوي که نه درکوي 15 سیکنډه وخت لري هر میسج تاسو ځواب درکوي. ګورئ ډېر زر ځواب ماته راکړو. اوس به دلته تاسو څه ولیکئ صفر ولیکئ یا 9 ولیکئ دې دوو کې یو هر یو چې لیکئ زه 9 لیکم چې ماته څه وایي. کله چې تاسو 9 ولیکل بیا ګورو چې ماته څه میسج راکوي دوی تاسو ته به دغه شانتي میسج درکړي د افغانستان اسلامي بانک ته ښه راغلاست زه د واتساپ بانک د هرې په برخه کې ستاسو همکار یم یا دا اټومیټیک ریپلی چې ورته وایي یعنې خودکاره ځواب چې دوی دی دا موږ ته راکړو. اوس دلته موږ ته څو اپشن راکړه کریډټ کارت خدمتونه دي بانکي حساب خدمتونه دي دري لپاره او پښتو ژبې لپاره او انګلیسي لپاره. نو تاسو که چېرته اوس غواړئ چې خپلې ژبې ته چینج کړئ دري پښتو انګلیسي نو هغه بیا شته د 3 4 او 5 دي. نو تاسو به اول خپلې ژبې ته چینج کړئ چې هر ژبې 4 وهئ زه به خیر 4 وهم چې تاسو پوه شئ چې پښتو ژبې ته چینج شي. ما خو پښتو ته چینج کړی دی خو بیا هم 4 وهم تاسو دپاره. نو تاسو به 4 ولیکئ سینډ به کوئ تاسو ته اوس میسج درکوي چې تاسو ژبه کامیابۍ سره بدله شوله. کله چې ژبه بدله شوله اوس تاسو ته یو بل میسج درکوي په همغه خپله ژبه کې اوس وایي اوس موږ څه خدمت وکړو یعنې کوم تاسو اپشن انتخابوئ چې مخکې لاړ شئ. دې دپاره به زه اوس بانکي حساب ګورم 2 به ووهئ تاسو چې تاسو خپل بانک اکاونټ کې پیسې ګورئ چې څو روپۍ دي. کله چې 2 تاسو کلیک کړو 2 به ولیکئ او سینډ به کوئ تاسو ته به بله صفحه راشي په دې صفحه کې به تاسو ته 9 اپشنه دي 9 پورې حساب دی 1 نه تر 9 پورې او صفر چې دی بیرته اصلي مینو ته تلل دي. نو تاسو به حساب د بیلانس کتلو لپاره 2 ولیکئ بیلانس ګورو که نه موږ چې څو روپۍ دي پکې نو 2 به زه ولیکم تاسو به 2 ولیکئ. کله چې 2 ولیکئ تاسو به دلته اوس اکاونټ درکړي چې ستاسو اکاونټ کې دومره پیسې دي. ګوره دا د ماته راکړو میسج چې پاتې مقدار چې دی 1440 افغانۍ دي دا اکاونټ نمبر دی او تاریخ هم مارچ 28 2024. نو ملګرو د دې د لارې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل بانک کې
اکاونټ کې بانک اکاونټ کې پیسې چیک کړئ اسلامي بانک کې. نو د لپاره چې تاسو هلته ځئ بانک ته ځئ انتظار کوئ بیا ورته ورځئ ورته زما اکاونټ کې 100 روپۍ دي نو هغه ډېر سخت پروسس دی او تاسو وخت هم ضایع کوي. نو د دې نه دا ښه ده چې واتساپ د لارې 15 دقیقو کې تاسو خپل حساب چیک کړئ چې 100 روپۍ دې پکې. نور معلومات هم شته دی تاسو خپل وګورئ خو زموږ ویډیو فقط په دې باندې وه چې څنګه پکې پیسې چیک کړو اکاونټ کې چې 100 روپۍ زموږ په اکاونټ کې دي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم د الله په امان.